حدیث مبارک کې راځي علي رضی الله تعالی عنہ یو ځل کور ته راغی، فاطمه رضی الله تعالی عنها ته وفرمایل ای فاطمه چې کله هم لاړ شم جومات ته نبی علیه الصلاة والسلام چا سره خبرې نه کوي، ځان له جدا ناست او اکثر جاړي، او بیا چې د جومات نه پاسې کور ته لاړ شي نو په کور کې هم په مصله کښېني او جاړي، چا سره خبرې نه کوي. فاطمه چاته سوی خو نه، خو ته پرې ډېره ګرانه یې، ته یې لورې لاړه شه تپوس دې وکړه چې دا ولې. فاطمه رضی الله تعالی عنها چې دا خبره واورېده سمدستي نبی علیه الصلاة والسلام له ځان راورسوه، ای زما بابا په تا ولې دا هیئت دی؟ چې راغله نبي علیه السلام په مصله ناستو ژړلې، ته ولې جاړې؟ آخر وجه څه ده؟ نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایلې فاطمه بچیا زه چې د معراج په شپه باندې اسمانونو ته تللی وم، الله تبارک وتعالی ما ته جنت هم ښودلی دی او ما ته جهنم هم ښودلی دی، خو ما په جهنم کې څه خلک لیدلی هغه چې رایادېږي جاړم په خپل امت نو، په دې خپل امت جاړم او دوی له بخښنه غواړم نو. ای بابا څوک دې لیدلي دي؟ ای فاطمه یو ښځه مې ولیدله په جهنم کې، یو ښځه مې ولیدله چې هغه د ژبې نه ځوړنده ده په جهنم کې، د ژبې نه ځوړنده ده او لاندې دا اور چې دی دا ورته بلیږي لکه څنګه چې سړی تیکه کوي او د اور د پاسه یې داسې ونیسي. نو ژبه څومره نازک شی دی، څومره نازک دی، ژبه کې سوری دی او د هغې نه ځوړنده او لاندې ورته اور د جهنم بلیږي، دا ورتېږي پکې داسې او په دې سر ورته ګرمې اوبه اړول شي. فاطمه رضی الله تعالی فرمایي بابا دا څوک وه؟ دا ښځه ولې دې ګناه څه کړی وه؟ نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل ای فاطمه دا هغه ښځه ده چې د خپل خاوند سره به یې ژبه کوله، خپل خاوند سره به یې ژبه کوله، هغه ته به یې جواب ورکول، هغه ته به یې کنځل کول، هغه ته به یې په دې ژبه باندې بدې ردې ویلې، خپل خاوند ته به یې د خپلې ژبې نه تکلیف رسم. دویمه ښځه مې ولیده چې د هغې نه تېر شوم، اخوا مې بله ښځه ولیدله، بله ښځه مې ولیدله چې په دې سینو کې یو سیخ ورکړی شوی دی، په دې یوه سینه کې ورکړی شوی او په دې بله سینه کې د اخوا وتی دی او د دغې سیخ نه بیا هغه ځوړنده ده، یعنې په جهنم کې د سینو نه ځوړنده او لاندې ورته اور د جهنم بلیږي. څومره تکلیف وي، الله دې فنا راکړي. فاطمه رضی الله تعالی عنها فرمایلي بابا دا کومه ښځه وه، د دې ګناه څه وه؟ نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل دا هغه بدبخته ښځه وه چې د خپل خاوند په بستره کې دې خیانت کړی و، د خپل خاوند په بستره کې خیانت کړی و، معنی دا دا زیناکاره وه، ځان یې پاک نه و ساتلی، دا د خاوند امانت و دی د هغه سره خیانت کو. دا هغه زنانه وه وی چې د دې نه ورتېر شوم، اخوا یو درېیمه ښځه وه وی هغه په جهنم کې د ویښتو نه ځوړنده وه او لاندې ورته اور بلیږي او د دې دا مازغه داسې خوټ کېږي لکه څنګه چې ګرمې اوبه خوټ کېږي، کفرې کې دا مازغه داسې خوټ کېږي. فاطمه رضی الله تعالی عنها فرمایي بابا دا څوک و؟ دا هغه زنانه وه چې بازارونو ته به سرتور سر وتله، سر به یې نه پټاو، سرتور سر به ګرځېدله او په بازارونو کې الله دې رحم وکړي. تاسو دې ښاریو ته خو وتیږي نه به که نه، زنانه و د لوپټو نه مفلرې رخ کړي، یا خو ورسره وي نه یا چې ورسره وي په اوږه یې اچولې، ته به وایي دا نارینه دی، دومره په دې ښکاري، ګیشکۍ به روانه وي، ګیشکۍ سر به پرې پروت وي، دا خوند کوي. نو دا هغه زنانه وه چې دا به سرتور سر ګرځېدله، خپل سر به یې د نارینهو نه پټاو. ای فاطمه بچیا چې د دې نه ورواختېدم، اخوا یو بله زنانه مې ولیده، بله زنانه مې ولیدله چې هغې د خپې د سینې سره تړلي شوي دي او لاسونه یې د سر سره تړلي شوي، په جهنم کې داسې یو پنډوس کې پروت دی، داسې پرته ده. وی بابا دا څوک و؟ دا څوک و؟ وی فاطمه بچیا دا هغه زنانه وه چې دې به د پلیتۍ نه ځان زر نه پاکو، په حالت د جنابت کې به غسل به پې وخت یې داسې پلیته به ګرځېدله، یا به په خپله د ماهانه بیماري چې د زنانه کموي د دې نه به ورته پاکي راغلې وه، بیا به یې غسل نه کو، داسې به ګرځېدله، د جنابت نه او د حیض نه به یې زر لامبله، مطلب دا دی چې د مونځ پاروا به یې نه کوله. سړی چې مونځ کوي خو پاکي ورته حاصلې که نه، دې به پاکي راغلې وه او ځان به یې نه پاکو، د مونځ پابندي به یې نه کوله. وی چې دې نه ورواختېدم، اخوا یو پنځمه زنانه مې ولیده چې سر یې د خنزیر دی او ښکته بدن یې د خر دی، الله دې پناه راکړي.
سر د خنزیر دی، نور جسم د خر دی. فاطمه رضی الله تعالی عنها ته فرمایي د الله پیغمبر دا څوک وه؟ وی دا هغه زنانه وه چې دی به چغلي ډېره کوله، د یو خبره بل ته وړي او د بل خبره بل ته وړي. چغلي به یې ډېره کوله، غیبت به یې کو او پیغورونه به یې ډېر ورکول. دا مرض د ښځو زیات دی که نه؟ پیغور، غیبت، چغلي، دا کارونه به یې ډېر کولو. وی چې د دې نه ورتېوره شوم، اخوا یو شپږمه ښځه وه چې د هغې سر د سپي جوړ دی او د سپي په شانتې اوازونه وباسي په جهنم کې، او دا اورې په خوله نه ننوځي او ښکته ترې نوځي. وی بابا دا څوک وه؟ وی دا هغه زنانه وه چې دې به زبادنې ډېرې کولې. زبادنې چاله لږ غونته کیسه شی ورکړي، سبا پې زبادنې تا ته خو ما دا شی درکړی و نو. زبادنې به یې ډېرې کولې او حسدګره وه. حسد به یې ډېر کو، ناسودي چې ورته موږ په پښتو کې وایو، او زبادنې به یې ډېرې کولې.